کندهار د هیواد په سویلي حوزه کې له لویو ولایتونو څخه دی چې د مناسبه هوا په لرلو سره پکې د میوو د روزنې زمینه برابره ده. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تیر کال له دغه ولایت څخه 2400 ټنه وچه میوه چې پکې شکرپاره، ممیز، د زردالو مغز، انځر او زعفران شاملیږي چین ته صادر شوي دي. د دې خونې د مسؤلینو په خبره تیرو کلونو کې چین ته د هیواد ډیر شمیر وچې میوې صادرېدې، خو اوس یې صادراتو کموالی موندلی دی. تیر کال په مجموعه کې زموږ 2428 ټنه میوه چین هیواد ته تللې ده. د دې مجموعي قیمت 28,42,288 امریکایي ډالره کېږي. د دې نه مخکې کلو کې چې زموږ وچه میوه خصوصا شکرپاره چین هیواد ته ډېر تلله. متاسفانه دلته د ځینو کیمیاوي مواد لکه سلفر هغه پر پاشلو باندې نو په معیاري ډول نه وه، سټنډرډ نه وه. له دې سره سوداګر چین ته د کندهار د وچې میوې د صادراتو کموالی د وچې میوې ساتلو لپاره د کروندګرو لخوا د سلفر یا نورو شیمیایي توکو کارونه بولي. یو مشکل زموږ شکرپاره لري چې موږ سلفر ورکوو، د زموږ سلفر دی ته نور د منلو وړ نه دي. په دغه کې ډېر مشکلات راغلي دي، خو سږ کال انشاءالله خدای ته امید سره موږ بې سلفره مال جوړ کړو او بې سلفره انتقال کړو. موږ کوشش کوو انشاءالله چې په آینده کې د حکومت په همکاري باندې، دولت په همکاري باندې او د چین د سوداګریز وزارت په همکاري باندې ځینې نور شیان هم دې لیست ور اضافه کړو چې د هغې جملې څخه بادام دي یا په اصطلاح باندې د زردالو منډکې دي او ځینې نور توکي دي یا وچې میوې چې موږ غواړو هغه هم چین ته صادر کړو انشاءالله. ورته مهال یو شمېر کرنیز کارپوهان باوري دي چې که کروندګر پر کرنیزو محصولاتو په ځانګړې توګه وچو میوو د سلفر او نورو شیمیایي موادو کارونې څخه لاس واخلي، صادرات به یې بیا ځلې زیاتوالی ومومي. یو خو یې د وچېدلو ډېرې ناروغۍ کړي دي چې هغه اوس په خارج کې ټول مینه کوي چې کومې ناروغۍ ولري هغه دوی نه قبلوي. په دومه موضوع کې په ډېرو میوو باندې حشرهکش دواوې پاشل یا فنجسای دواوې. په دریمه مرحله کې چې دا اکثریت میوې چې اوس وخت تجاران وچوي لکه شکرپاره یا د زردالو کښته یا انځیر دا په سلفر باندې اوبه شوي. د افغانستان وچې میوې چې د کروندګرو او بڼ لرونکو د عوایدو تر ټولو مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږي، نړیوال شهرت لري او دغه ورځې د کورني بازار سربیره پاکستان، هند، چین، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته هم صادریږي.